لښکري هر کله چې موږ د غیب په اړه خبرې کول غواړو نو دا ډیره اړینه ده چې د الله سبحانه وتعالی کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړو. ځکه پرته له دې دوو موږ بله هیڅ مرجع د راتلونکو پیښو د پوهېدو په اړه نه لرو. د غیبو د پوهېدلو لپاره د قیامت د نښو په اړه د قبر دننه پیښو اړوند دا چې قیامت کې څه کیږي د جنت او جهنم په اړه پرته د الله تعالی له کتاب او د پیغمبر له سنتو بل هیڅ لار نه لرو. مسیح دجال الله دې د هغه له فتنې ما او تاسو ټول وساتي. الله سبحانه وتعالی یې په اړه موږ ته ویلي او هغه د غیبي مواردو یو دی. الله سبحانه وتعالی د دجال حقایق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه موږ ته بیانوي. نو دجال د غیبو له ډلې شمیرل کیږي او د همدې عمله کله چې خلک د دجال په اړه خبرې کوي نو ویني چې خلک له ځانه خبرې کوي د دې لپاره چې داستان ښایسته ښکاره شي، ټول احساساتي کی، خو په اصل کې دا هیڅ نیکي نه لري. لکه څنګه چې ما وویل دجال اوسنیو شرایطو ته په کتو تفسیر شوی دی، چیرته چې هیوادونه او سیستمونه د دجال په نوم پیژندل کیږي. خو کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې د دجال په اړه مطالعه کوي نو درته به ښکاره شي چې د دجال اړوند ډیرې خبرې لیکچرونه په یوټیوب کې غلط دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته ښکاره څرګندونې د دجال اړوند کړي دي، د هغه د زمانې په اړه، هغه مشکلات چې نړۍ به ورسره مخ کیږي، آن د دجال تر مرګه پورې ټول داستان ښکاره او واضح شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ای زما اؤمته، هیڅ فتنه پر ځمکه نشته، هیڅ مصیبت پر ځمکه نشته. لکه چې الله تعالی د آدم اولاده خلق کړی ده، هیڅ فتنه نشته او تر قیامته پورې به نه وي چې دا فتنه یا مصیبت د دجال له فتنې لوی واوسي. هیڅوک له دې مصیبته تېښته نشي کولی مګر دا چې پخوا تښتېدلی وي. یعنی که تاسو اوس تېښته وشئ کولی، یعنی که له هغه فتنو چې د دجال نه مخکې راځي تېښته وکئ، یعنی هغه مصیبتونه او علایم چې مخکې له دجال راځي، که له هغو تېښته وکئ، له هغو ځان وساتئ، نو باذن الله کولی شئ چې ځان د دجال له فتنې په امان کړئ. هر پیغمبر به د دجال په اړه خپل امت ته ویل، هر څومره وخت به چې تېرېده اخطار به یې ورکول. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دجال اړوند مونږ ته ډیر زیات ویلي. مونږ یې په اړه هیڅ شک نه لرو چې څوک دی او له کومه ځایه به ظهور کوي. هغه راځي او وایي چې زه پیغمبر یم په داسې حالت کې چې له ما وروسته هیڅ پیغمبر نشته. تاسو باید دا په یاد ولرئ، ځکه کله چې دجال راځي خلک شک کوي او هغه د الله تعالی په اجازه مړي ژوندي کوي، مړه شوي والدین مو ژوندي کوي او هغو به شهیدي ورکوي چې دجال خدای دی. تاسو باید دا خبرې په یاد ولرئ او وروسته دوهم ځل ادعا کوي چې زه ستاسو پروردګار یم، خو تر څو چې تاسو مړه نشئ خدای مو نشئ لیدلی. او دا دوهمه خبره ده چې باید په یاد یې ولرئ چې تاسو الله سبحانه وتعالی دی دنیا کې نشئ لیدلی. تاسو هغه وخت الله تعالی لیدای شئ چې مړه شئ او د الله سبحانه وتعالی دیدار به تاسو ته یو نعمت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه ښي سترګه ړنده ده، هغه هم ښي سترګه لري، هم چپه سترګه لري، هغه په چپه سترګه لیدل کوي او ښي سترګه یې ړنده ده. باید له تاسو پټ نه وي چې ستاسو خالق تعالی یو سترګی نه دی
او دا دریمه نکته ده. وروسته له رسول الله بل پیغمبر نشته. تاسو نشئ کولی الله تعالی ووینئ تر څو چې ژوندي یاست او ستاسو خدای یوې سترګې نه دی. او رسول الله دا خبره دومره تکرار کړه چې صحابه فکر کو چې شاید هیڅ غلی نشي. هغه فرمایل ستاسو خدای یوې سترګې نه دی. په یاد مو وي خدای مو یوې سترګې نه دی، ستاسو خدای یوې سترګې نه دی. ځکه د دجال فتنه دومره شدیده ده چې یو انسان له دننه لړزوي. باید په یاد مو وي له رسول الله وروسته هیڅ پیغمبر نشته. تر څو چې ژوندي یاست پروردګار مو نشئ لیدلی او ستاسو خدای یوې سترګې نه دی. هغه دجال د زخیمو او پیچلو ویښتو خاوند دی. د دوه سترګو ترمنځ یې کافر یا کفره لیکل شوي دي. بی ایمانه دی. هر هغه څوک چې دجال یې نه خوښیږي کافر لوستلی شي. او بل روایت کې هر مومن مسلمان هغه لوستلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به نه راځي تر څو چې 30 دجال ښکاره نشي. هر یو به د پیغمبرۍ ادعا کوي. نو دا کوچنی دجالان دي. دجال یعنی فریب ورکونکی چې ریښه دجله یا دوکه ورکونکی نه اخیستل شوی. هغه دوکه ورکونکی دی. المسيح الدجال یعنی لوی دوکه ورکونکی، لوی غولونکی. د هغه له فتنو دا ده چې له ځانه سره به جنت او جهنم ولري. هغه سره به جنه او نار اوسي. فکر وکړه کوم څوک جنت ستا د سترګو په وړاندې راولي او د دې جنت سره هغه جهنم ستا د سترګو په وړاندې راولي، او یا یو یخ سیند او سوځونکی اور د مخې ته راولي. د اور غر او هغه سره ډیر شیان لکه جنت او جهنم شته دي. ولې دا ریښتینی جنت نه دی. د دجال یو شی هم ریښتینی نه دی. خو کوم شی چې هغه سره دی د جنت یو انځور او توهم دی. نو چې ورګورئ فکر کوئ چې رښتیا دي او تاسو فکر کوئ چې دا خالق دی چې جنت یې راوړی دی او ورسره جهنم هم شته دی. خو هغه خالق نه بلکې هغه دجال دی. در ټولو ستر دروغجن چې الله تعالی به یې ځمکې ته راواستوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه دوزخ جنت او جنت یې دوزخ دی. نو دجال خپل سیستم یا بل څه نه دی بلکې یو انسان دی، خو سیستمونه یې راتلو ته کار کوي. ځکه سیستم د شیطان لخوا رهبري کیږي او دجال د شیطان محبوب دی. ستاسو دښمن ابلیس څه غواړي؟ څه لټوي؟ هغه د خلکو ترمنځ فتنه غواړي. نو پر وخت به ستره فتنه دجال وي. نو شیطان کوشش کوي چې د هغه د ظهور لار هواره کړي. د ډسمبر په 6 د ټرمپ خبرو نړۍ ته ټکان ورکړ. هغه یورشلیم د اسرائیلو مرکز په توګه وپېژند. د معاونت معبد بیت المقدس د لومړي او دوهم معبد د یهودیانو سیمه کې پروت دی. خو سلګونه کاله دا پاک ځای د مسلمانانو سره و. اوس مهال د الاقصی مسجد طلایي مسجد د قبل الصخره په دې سیمه کې دی. خو ځینې یهودیان غواړي چې دریم معبد دلته جوړ شي. لوی معبد په اسرائیلو کې د جوړېدو په حال کې دی. آیا باور لرئ؟ ما له تاسو پوښتنه نه وه کړې. بلې، هو اوس د هغې د جوړښت لپاره حمایت شته دی. پوهیږئ لومړی کار چې د ټرمپ له ټاکلو وشو، د اسرائیلو خاخامانو هغه او پوتین ته وویل چې خپل بین المللي نفوذ باید د څه لپاره وکاروي؟ د همدې معبد د بیرته جوړولو لپاره. او ځینې عرفاني خاخام په ډیر مبهم شکل دې موضوع ته پام کوي. اسرائیلي خاخامان وایي چې د ټرمپ بریا په خدایي شکل د مسیحي پروسې د پیل لپاره ترسره شوه. ټرمپ په 2012 کال کې چې کله اسرائیلو ته لاړ، نو په دې کال کې د نمایندۍ نه تیر شو. کولی شئ دا په یوټیوب کې ووینئ. او وروسته یهودیانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو ته د لکود په حزب کې رای ورکړي او هغوی دا کار وکړ. سمه ده. دا ویډیو د بنیامین نتنیاهو لیدنه ښایي چې د یهودو خاخام سره یې د 1990 کال نومبر په 13 کې کړې ده.
نتنیاهو ته امر کیږي چې د مسیح راتلو ته بیړه وکړي. لوی بریاوې ډېر وخت وشو نه مې لیدلی. درته بریا غواړم. یو دلوري سعادت. زه د مرستې غوښتنې او خیر دعا لپاره راغلی یم، په ټولو امورو کې شخصي او سیاسي. زموږ له لیدنې وروسته ځینې کارونه مخته لاړ دي. کوم څه چې بدلون نه دی کړی هغه دا چې مسیح لا نه دی راغلی. یو کار وکړه چې زر ظهور وکړي. کوم یې معلومیږي چې بسنه نه کوي. ډېر وخت مو له لاسه ورکړی، خو تر اوسه مسیح نه دی راغلی. نو تر څو چې وخت لرې هڅه وکړه. ښه خبر، خوشحاله اوسې. پوهېږي چې جسمیدمان هر کار په خوښۍ سره کوي. ښه خبر او خبریه. هغوی یو رهبر او بادشاه غواړي. هغوی یو سیاسي رهبر ته په تمه دي. نو مسیح د هغوی لپاره هغه څوک دی چې مسح شوی وي، او دا تیر وخت په کتو هغه رواج دی چې بادشاه به یې مسح کولو او بیا به یې هغه داسې انسان ګڼي چې خدای دو ته رالیږلی وي. موږ وایو چې مسیح بیا راځي، خو هغوی وایي چې راځي، کوم چې دروغجن مسایه دی. د ایلومیناټي شبکه تل هڅه کوي چې ستاسو د ژوند ټول ابعاد د خپلو پخوانیو جوړ شوو اجنډاو سره کاملا کنټرول کړي، تر څو تاسو دې ته تیار کړي چې د دجال د خپل رب په توګه ومنئ. ځکه کله چې دجال راځي نو د خدایۍ دعوه هم کوي. غواړئ چې په دې اجنډا پوه شئ؟ نو بلې برخې ته په تمه اوسئ. انشاءالله.